د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په اونخي سیمه کې د جمال الدین خان د کورنۍ لخوا په شخصي لګښت د 1.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د معیاري تخصصي سټنډرډ کمپلیکس ودانۍ رسما د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا ریاست ته وسپارل شوه. دغه ودانۍ په سټنډرډ او عصري ډول جوړه شوې او د زون په کچه به روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د میدان وردګ ولایت عامه روغتیا رئیس د دې ودانۍ د تسلیمولو پر مهال وویل چې یاد کمپلیکس د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې مهم پرمختګ دی او په سیمه کې به د خلکو روغتیایي اړتیاوې په غوره توګه پوره کړي. هغه زیاتوي چې دا کمپلیکس په مختلفو تخصصي برخو لپاره ځانګړي خدمات وړاندې کوي. د جمال الدین خان کورنۍ د سید آباد ولسوالۍ د اونخي په دره کې د کلونو را په دې خوا باندې د عامو خلکو دپاره د زړه د خلاصه خدمات کوي. تنها د صحت په بخش کې نه بلکې د معارف او دیني علومو په باره کې دوی څو مدرسې لري. خوشبختانه وشوه کړلی چې د کلونو را په دې خوا دوی په یوه غټه تخصصي شفخانه باندې کار کوه چې یوه میاشت مخکې رسما موږ ته تحویل کړله. البته یو سټنډرډ پیشرفته تعمیر یې جوړ کړلو چې تر 1.5 میلیون ډالرو پورې تقریبا مصارفات پرې راغله. د خارج دولت په سطح باندې تعمیر جوړ شوی دی چې د خوشحالۍ ځای دی او اوس یې غریب ملت ته په واک کې ورکړو، یعنې موږ ته رسما قواله او اسناد موږ ته راکړل تر څو د بېوزلو او غریبانو دپاره د زون په کچه تخصصي خدمات استفاده ترې وشي چې د سراج جمال تر عنوان لاندې به د تخصصي شفخانه په نامه یا تخصصي خدمات په پکې وړاندې کړي. دا شفخانه تقریبا په حدود 15 یا 16 کاله کې به تکمیل شوي وي څه کم زیات، او تقریبا 22 خونې لري او لګښت یې تقریبا 1.5 میلیون ډالر باندې کم زیات مصارف باندې راغلي دي. د سیمې اوسیدونکي له اسلامي امارات او بهرنیو مؤسسو څخه غوښتنه کړې چې په یاد کمپلیکس کې ژر تر ژره روغتیایي خدمات پیل کړي، ځکه چې تر اوسه په دې ودانۍ کې روغتیایي خدمات نه دي پیل شوي. دوی هیله لري چې دغه کمپلیکس په فعالیت سره به د روغتیایي خدماتو کیفیت لوړ شي او په سیمه کې به د ناروغانو لپاره اسانتیاوې برابر شي. د دولت نه غوښتنه دغه ده چې په دوی کې د شفاخانه تر اوسه پوره فعال شوې نه ده. موږ د اسلامي امارات نه غوښتنه دغه ده چې د دغه شفاخانه موږ ته فعال کړي او د خارجي مؤسسو نه او د خارجي ډونرانو نه هیله دغه ده چې دوی کې کومک وکړي چې دغه شفاخانه مخکې لاړ شي او دلته خلک د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. داسې وخت راځي چې خلک په لارو باندې طلب ورکوي، وفات کیږي چې شفاخانه موږ نه لرې ده، لاسرسی نه ورته کیږي. باید په دوی کې موږ اسلامي امارات موږ سره کومک وکړي. د امارات او د نورو هغه نامې ټولو نه د خوسته ده چې موږ ته ډاکټران کم دي او د کلینیک شته ده یا نفر ضرورت لري، کلی ولس ټوله کاریه داسې اجرات نه کوي، ډاکټر نشته، شفاخانه شته او ډاکټر نشته. روغتون شته ده یا توکونه شته دي، شفاخانه شته ده خو مګر ډاکټر نشته. خارجي مؤسسې وراره جانه دغه غیرت سوکو او د کومک سوکو وراره جانه چې موږ ته ډاکټر ولېږي، موږ ته خدمات خلک ولېږي چې موږ د منطقه کې خدمات نفوس زیات او هغه نشته دي، ډاکټر نشته دي، نفوس هغه نشته دي، خلک نفوس بیخي ډېر دی. د یادونه ده چې د جمال الدین خان کورنۍ د دې روغتیایي کمپلیکس په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د عامه روغتیا په برخه کې یوه مهمه پروژه ګڼل کیږي. د دې کمپلیکس په فعالیدو سره به د میدان وردګ ولایت او شاوخوا سیمو د خلکو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی زیات شي چې دا به په سیمه کې د ژوند کیفیت په ښه والي کې مهم رول ولوبوي. دا د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند اونخي دره کې د جمال الدین خان د کورنۍ لخوا په شخصي لګښت د تخصصي کمپلیکس سټنډرډ ودانۍ ده چې نن رسما د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا ریاست ته وسپارل شوه. عمر افغان، واک تلویزیون، میدان وردګ، سید آباد ولسوالۍ.